د ګل یا دوشنبې په ورځ چین حکومت د کرونا وایرس له وجې لګولې شوي پابندیانو کې نرمي راوستلي او خلک د نوي کال چوټیانو وروسته کارونو ته روان شوي دي. دا وخت په چین کې د کرونا وایرس دلاسه د 900 نه زیات کسان تر اوسه مړه شوي دي. صرف د اتوار یا یکشنبې په ورځ په چین کې 300 کسان مړه شوي دي، کوم چې په یو ورځ کې مړه شوو کسانو له ټولو نه زیاته شمېره ده. د چین نیشنل هیلث کمیشن معلومات ښایي تر اوسه په چین کې 40,000 نه زیات خلکو کې د کرونا وایرس موندل شوی، چې پکې د اتوار په ورځ 3,000 نه زیات نوي کیسونه شامل دي. د چارواکو په وینا دغه شمېره په کال 2002 او 3 کې په چین کې راغلي سارس وبا کې مړه شوو تنانو نه ډیره ده. په کال 2002 او 3 کې په چین او هانګ کانګ کې د سارس د مرض دلاسه 204 تنان مړه شوي وو او 8,000 نه زیات کسان د دغه مرض دلاسه ناروغه شوي وو. رایټرز خبري ایجنسي د شنګای فیودن یونیورسيټي د میډیکل سکول مرستیالي مشرې ووهان د خولې لیکي امید شته چې په کرونا وایرس باندې به قابو وموندل شي. دغه رپورټ وایي په شنګای کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 300 کسان د کرونا وایرس نه متاثره شوي او یو تن ترې مړ شوی دی. کله چې په دغه اړه د میرمن ووهان نه وپوښتل شو نو هغې وویل حالات قابو کیږي. که څه هم د چین حکومت هر ورځ د کرونا وایرس په اړه تازه معلومات شریکوي، خو ځینې خلک اندېښنې لري چې دغه شمېره ډیره زیاته کیدلی شي. په چین کې یو سټیزن جرنالیست یا ولسي خبریال چین چوشي د ووهان ښار نه وخت په وخت تازه معلومات او ویډیوګانې په سوشل میډیا باندې خپرولې، خو اوس ځینې میډیایي رپورټونه وایي دغه خبریال ورک شوی او د هغه کورنۍ او ملګري اندېښمن دي چې کیدای شي چین حکومت هغه اوچت کړی وي. د کرونا وایرس نه متاثره کسان کورنټین یا ځانته کولی کیږي چې دغه مرض نورو ته خپور نشي. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ادارې امنسټي انټرنیشنل هم دغه خبریال په اړه یو بیان خپور کړی او وایي کیدای شي چین چوشي په زوره یوازې کړل شوی وي. رپورټ وایي باید چین حکومت کورنټین یا د یوازې کولو د عمل د سیاسي مقصدونو لپاره ونه کاروي. د رایټرز خبري ایجنسۍ د رپورټ تر مخه د چین نه علاوه د نړۍ په 20 هیوادونو کې د کرونا وایرس 330 کیسونو پخلی شوی دی. د چین نه علاوه په فیلپاین او هانګ کانګ کې هم د کرونا وایرس دلاسه یو تن مړ شوی دی. د صحت نړیواله اداره WHO وايي امکان شته چې په نړۍ کې د کرونا معلوم شوي شمېرې په وړو کې د مالګې برابر وي او دغه شمېره زیاتېدلی هم شي.